عمران خان ولې او څنګه په غوسه دی؟ جوبایډن ولې ورسره ټلیفوني اړیکه نه نیسي؟ پاکستان څنګه تر سخت فشار لاندې دی؟ نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا لیکنه کړې ده. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې ویندي شرمن سفر ته په اشاره لیکلي چې اغلې شرمن پاکستان ته په ښکاره ویلي دي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترینګلې شوي دي. شرمن هند ته د خپل سفر په درشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټې اخیستنې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. دې زیاته کړې چې پاکستان ته یو وروستی سفر د یوې مشخصې موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد و. ګارډین د شرمن له قوله لیکي، موږ دې ته چمتو نه یو چې له پاکستان سره پراخې او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شرمن په سفر کې پلان شوي وه چې هغه په لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري، خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورځپاڼه د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له قوله وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او یو کړکېچ د داخلېدو په حال کې دي. دې چارواکي همدارس زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جوبایډن له لوري ټلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شرمن ترمنځ خبرې ښې وي. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې برخه کې د دوهګوني رول په لوبولو تورن دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه هیواد له خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بلې لورې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.